بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان غیرتی او مجاهد ولسته، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د څو ځن نرسته د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو تدریسي بهیر په لاندې ډول اعلانوي. په ګرمسیرو ولایتونو کې به د رجب المرجب اوله نیټه چې د دلوي د 14 نیټې سره سمون خوري درسونه شروع کیږي. درې هفته به مسلسل تجدیدي درسونه دوام وکړي ترڅو پاتې درسونه تکمیل شي او د حوت په 9 نیټه به امتحانات شروع کیږي چې تر حوت تر اخره پورې به دوام داوک. راتلونکي سمستر به د 1401 کال د حمل په اوله نیټه باندې شروع کیږي او همدارنګه په سرسیرو ولایتونو کې به درسي بهیر د رجب المرجب د 15 تاریخ نه چې د حوت 9 تاریخ سره سمون خوري شروع کیږي. درې هفته بعد تجدیدي درسونه دوام ولري ترڅو پاتې درسونه تکمیل شي او د حمل په اولنۍ نیټه به امتحانات دا شروع کیږي او راتلونکي سمستر به د حمل په 20 تاریخ باندې شروع کیږي او د معمول مطابق به درسونه جریان لري. همدارنګه هغه محصلین چې په 1400 کال د کانکور په امتحان کې کامیاب شوي دي د دوی نوملیکنه به د روان سمستر د درسونو او ازموینو په دوران کې جریان مومي او درسونه به د راتلونکي سمستر سره هم زمان دا شروع کیږي. په پوهنتونونو کې ټول استادان او اداري مسؤلین مکلفیت لري چې خپل ذمہ دارو ته پورا متوجي شي او د امکان تر کچه پورې محصلینو ته د سهولت اسباب برابر کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.